دا کسان په یوه شپه تر خاورو لاندې شول او یوه سالمه کورنۍ پر هدیره بدله شوه. د دغې کورنۍ ټول اوسېدونکي د کمپاین قطعې برید کې په شهادت ورسېدل او د حاجي نظر له کورنۍ سره د حاجي نظر هدیرې نوم وتړل شو. په دغو 14 کسانو کې 11 یې ښځې وې. د دې کورنۍ یو تن ژوندی پاتې چې هغه هم بهر کې ژوند کاوه، خو کله چې د خپلې کورنۍ د ټولو غړو سرته ودرېد نو هیڅ نه پوهېده چې د دغه لوی او دروند غم زړه چاته تش کړي. نه یې غږ چا واورېده او نه یې هم خبره حکومت ته دومره مهمه وه. سپین حاجي سرور د شهید حاجي نظر ګاونډی دی. دی راته د همېغې قیامت ورځې کیسه کوي چې د ګاونډي په کور یې یوازې یوه چرګه ژوندی پاتې وه. وایي دومره وحشت شوی و چې آن غواګانې هم ورته ویشتلې وې. د سیمه خلکو له ویرې زبون وهلی و او هیڅ نه پوهېدل چې د یوې بشپړې کورنۍ د شهیدانو جسدونه څنګه سنبال کړي. کې 11 کسه ښځې وې، یو نظر و، یو ودرېد بچیان و، دا 14 کسه و، ټول شهیدان شو. په دغه غونډۍ کې پراته وو. ګیج موږ راویښ شو چې راووتو، په دغه سري راووتو، داسې ځېلې شنې بلاوې کتار تر دغه کلا راتاوې چې تیارې دغه تیارو هغه منځ څوک خو د دې کور مسافر نه و، د ټول 14 کسه وو. یو زوی یې په هغه کې و، په سعودي کې و، محمد اسحاق نومېده. دا په دغه سعودي کې و. هغه یوه چرګه پاته وه، یوه چرګه پاته، نورمال غواوې زخمیانې وې، چانه لاړولې. دا چې حال و د معشر ورځ وه، دا چې بمونه یې وغورځول چې د موږ کلا ته خاورو ډکه شوه. تر دغه میهمانخانه او تر دغه کور یې ټول داسې پړي تاو کړه. پړي تاو کړي وه. یو انفجار یې ورکړه، یو انفجار یې ورکړه چې په چلګرو په کرزي کې اورېدلی و.